هغه د صدر بوش وویل چې وګوره افغانستان ما داسې قبضه کړی دی، داسې مې د افغانستان د خلکو څخه ښځې جوړې کړي دي چې هغه د یوه مذهب و دین په ذمه رااوړي، هېڅوک څه نشي ویلی. د قرآن عظیم شان بې عزتي پر ورکو باندې لیکلې، د کعبې بې عزتي، د رسول علیه صلات وسلام بې عزتي، دا خو د کفارو دسیسې دي چې ته په دا اسلام کې دغه رقم کارونه وکړه چې مسلمانان څه کوي. موږ ټوله لکه ښځې پورې نامو په سرو باندې اچولي دي، ورته ناست یو، هېڅ نه کوو. ولې ډېرېږو د کافرانو څخه؟ دا د غیرت مرګ، دا د اسلام پر تائید مرګ، دا د علیه صلات وسلام په محبت کې مرګ، دا چاته نه رسېږي. مسلمانه مؤمنه، د شیطان په لار کې مرګونه خورا ډېر شته، د باطل په لار کې مرګونه خورا ډېر شته، د اسلام په لار کې، د علیه السلام د محبت په لار کې. یو سړی به په هندوستان کې زه در وښیم چې زه هندوستان ته تللی یم، مسلمان کاغذونه یې لیکلي وو، پر دیوالو باندې لیکلي مسلمان، یو تجار و په هندوستان کې. ول هغه شخص چې د رسول علیه صلات وسلام کارتون یې جوړ کړی دی، عکس یې جوړ کړی دی، دغه شخص که چا مړ کړي، زه 1.9 کروړه هندۍ کالدارې په انعام کې ورکوم، او دغه سړی راولم د ترازو په پله کې یې دروم، په دا بله پله کې سره زر ورسره تلم، د ده په تاله سره زر ورکوم. افرین، دې د رسول الله سره عشق درلودی، دې د علیه صلات وسلام محبت په زړه کې درلودی، دا د علیه صلات وسلام محب و چې 1 کروړ 1.9 کروړه پیسې هندۍ کالدارې چې په لکو کالدارې او افغانۍ ځینې جوړېږي، دا زه په انعام کې ورکوم، او د دغه سړي او د دغه شخص په مقابل کې زر زه ورکوم، او په زرو کې تلم. دا د علیه صلات وسلام محب و. د رسول الله عاشقان اوس هم شته، د رسول الله د دین مینان اوس هم شته، د رسول الله محبان اوس هم شته، د رسول الله دشمنان هم اوس شته. دغه د علیه صلات وسلام عاشق، دا د علیه رسول الله یو ښځې دونه محبت درلودی د علیه السلام سره. ته د یو ښځې غیرت په ځان کې پیدا کړه، د علیه السلام سره دومره محبت وکړه. نصیبه نومې ښځه د علیه صلات وسلام ډېره محبه وه. د احد په غزا کې چې ډېر غږ واورېدی چې فقط قتل حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، شیطان غږ وکړي چې علیه صلات وسلام مړ شو. دا وایي لږ سر ولږ پښې د احد د غره پر خوا باندې وایستله، پر لارې یو جنازه په مخه ورغله. ول دا د چا ده؟ ول دا دې د مېړه ده. ول علیه السلام څنګه دی؟ ول هغه جوړ و تیار دی. ول د مېړه غم نه کوم. مخته روانه ده، بیا بله جنازه په مخه ورځي، دا پوښتنه ځینې کوي، وایي دا جنازه د چا ده؟ هغه ورته وایي وایي دا د پلار ده. وایي علیه السلام څنګه دی؟ وایي علیه السلام جوړ ورور دی. وایي د پلار غم نه کوم. بله جنازه پر مخ ورځي، وایي دا څوک دی؟ وایي دا دې ورور دی. وایي د ورور غم نه کوم. علیه صلات وسلام څنګه دی؟ وایي علیه صلات وسلام جوړ ورور. دې ښځې چې علیه السلام ته ځان ورسوئ، علیه صلات وسلام مبارک خوله یې د وینو ډکه وه، غاښونه یې په شهادت باندې رسېدلي وه. د اسلام په مقابل کې، د قرآن او د ښه ژوند د راوستو په مقابل کې ما او تا ته دا اسلام راورساوه. ما او تا دغسې خوار دی اسلام چې نن کافران په دې اسلام کې زموږ لغتې وایي، نن کافران د حضرت محمد رسول الله په شان کې ګستاخي وایي، اهانت کوي. نن کافران زموږ د قرآن عظیم شان چې زموږ رهبر دی او قرآن عظیم شان د ټولو مسلمانانو صلاحیت پکښې کوي، نن خلکو کافران د قرآن سپکاوی کوي او قرآن ته په بې عزتي باندې ګوري. خدایه ستا د قرآن په شرافت، خدایه ستا د حبیب په رسالت، ستا د حبیب د نبوت په شرافت باندې الهي کفر تباه وګرځوه. خدایه صدر بوش او د ده ملګري تباه وګرځوه. پروردګار عالمه الهي زموږ قرآن اوچت که، خدایه زموږ اسلام اوچت که، خدایه موږ د ایمان او غیرت په وجدان کې راکړه. پروردګار ګرانو محترمو، یو ښځې د علیه صلات وسلام سره دومره محبت وکړي چې ښځه به ورته راتلل، علیه صلات وسلام سترګې به یې لیدلې، بېرته به ځینې تلل. مېړه ورته وایي چې هغه جهودي و چې ته علیه السلام ته ولې ورځې؟ دا ورته وایي وایي زه پر علیه السلام باندې عاشقه یم. موږ به په ورځ د آخرت د علیه السلام په حضور کې په کومو سترګو او په کومو مخانو باندې د علیه السلام په حضور کې درېږو چې شفاعت د علیه صلات وسلام شروع وي او امید د شفاعت لرو. موږ تاسې مسلمانان د دې وطن د دې ملت دا غیره ملت چې د پخوا څخه تر اوسه پورې یې غلامي په وجدان و، په وطن و په خاوره کې نه وه، په کومو سترګو به علیه صلات وسلام ته درېږو؟ مېړه راولاړېږي، ښه د وطن عاره ته اچوي، کوچنی زوی یې دا مور سره اچوي، سور تنور یې بل کړی دی چې ته ولې علیه السلام ته ورځې؟
جبرائیل امین د سدرة المنتهى څخه رسول الله ته 600 لفظ اخیستي وو علیه السلام ته راغی ول یا رسول الله ستا قربان سم هغه ښځه چې ستا سره یې محبت درلودی او تا ته راتلله او ستا رخسار یې لیدی هغه نن میړه ورته ناره ته د اور واچول علیه السلام په آن واحده راولاړ شو مبارکه لنګوټه یې د سر څخه ایسته کړل و پروردګار ته یې شفیع کړل وایي الهي زما محبان زما محمد علیه السلام محبانو عاشقان په اور مه راسوله په دنیا کې هغه میړه یې رازغلي وه علیه السلام ته ویل یا رسول الله ستا قربان سم هغه ښځه چې زما مانډینه وه او پر تا باندې عاشقه وه محبه وه هغه ما نن ورته ناره زور واچول علیه الصلاة وسلام چې ورسره راولاړ سو د تناره سر چې خلاص کړي چې ویې کتل په تناره کې ښځه په ګلانو په سرو ګلانو کې ناسته وه خدای تعالی عز وجل وعده ورسره وکړله چې هغه څوک ستا محبان و ستا عاشقان وي ای محمد علیه الصلاة وسلام هغه نه په دې دنیا کې په اور د دوزخ سوځم او نه په آخرت کې په اور د دوزخ خدای ستا د حبیب عاشقانو جوړ کړ خدای ستا د اسلام میینانو عاشقانو جوړ کړ الهي پر لار د صراط المستقیم برابر کړ ګرانو محترم وروڼو دا څه خبرې وې چې ما ورته تاسو ته وکړلې خدای تعالی عز وجل د عمل کولو توفیق راکړي یو دعا به وکړو چې الله عز وجل مو شاد و آباد وګرځوي خدای اسلام و ملک را آباد کړي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه الطاهرین خدای په نظر د رحمت العاجزانو یو نظر وکړه خدای خپل د فضل و د کرم دروازې را باندې خلاص کړه خدای په برکت ستا د نازو